دا هغه ماشومه ده چې یوه اونۍ وړاندې مزار شریف کې د یوې مېرمنې لخوا وړل شوې وه. د دغه کوچنۍ ماشومې پلار چې 6 ورځې لور ورکه وه د خپل خوښۍ څرګندولو سربیره د اسلامي امارت له حکومت څخه خورا خوښي څرګندوي او وایي چې د پیاوړو امنیتي ځواکونو پایله وه تر څو لور یې یو ځل بیا د دوی سره یو ځای شوه. با پدرم دخترک هستم. دخترک ما در کوچه برآمده بود، گم شده بود. از طریق ویدیو کامرا سعی کردیم یک زنکه چادری را میورداره. آمدیم در حوزه اطلاع دادیم. حوزه هفت مزار شریف آمد، قطمه در جریان شد، قطمه همکاری کرد. شب روز قطمه همکار شد، فعالیت. روز ششم دخترک ما در پس نمازدیگری در دست ما رسید. دغه ماشومه چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف اومې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې ورکه شوې وه. د ګذر وکیل په وینا یې چې په وخت دوی ته خبر ورکړل شوی وه او هغوی د اړوندو مسؤلینو سره خبره شریکه کړې وه تر څو په پیدا کولو کې لاس پر کار شي. څو ورځې مخکې چې لاسو 140 کېږي چې ما ته راپور راغی د خپل چې یو ماشومه نادرکه سوې ده په نامه د رشیدې د شاه محمد لور. بې دفتن موږ خپل امنیتي ارګانو ته خبر وکړل چې وهم یاوځي امیر صاحب ته مې پیام کړی ټلیفون ورته وکړ چې داسې ماشومه کوچنۍ نجلۍ ده نادرکه ده. نو استخبارات ما ورباندې خبر کړ، ټول ارګانونه مو ورباندې خبر کړ. دوی راغله بیا موږ سره ډېر په همکاري دوی په د پولیسو په همکاري ده چې ټول ولس راسره همکاره وو. نن مازدیګر د دې ماشومې درک وسو او موږ ته په لاس بیرته راغله. له بلې خوا د مزار شریف اومې امنیتي حوزې امر مولوي امیر محمد مسافر وایي چې د ماشومې د ورکېدو سره سم دوی د امنیتي کمرو پرمټ وکولی شول تر څو هغه مېرمن چې ماشومه یې وړې وه په ګوته کړي او دا لامل شي چې هغه بیرته خپل راولي. د ښاغلي مسافر په وینا د یادې مېرمنې قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. نو 6 ورځې مخکې دلته یو ماشومه ورکه سوې وه. بیا هغه ماشومې خپلوان یا اقربا یې هغه رالو، موږ یې په جریان کې د وهمې د پولیسو حوزه په جریان کې واچوله. بیا موږ ارګانونه واستول هلته، هغه امنیتي کامرې یې چک کړې. کامرې یې چک کړې، یو سیاسر یې هغه پورته کړې وه. بیا نو د پولیسو د دې ولسو د دې خلکو په تلاش سره نن ورځ 8مه ورځ وه چې یو سیاسر یې وړی و، بېرته خپل هغې سیاسر یې بېرته راوړه. تحقیقات یې جریان لري چې آیا په څه وجې دې وړې وه. نو هغه به بیا بعد له معلومات کېږي. هغه جنایي قضایي ارګانونه دي لګیا دي تحقیقات ځینې کوي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې د جرمونو کچه تر کمې اندازې را رسېدلې او که څوک د ناامنۍ لور ته ګواښ وکړي سملاسي د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو له غبرګون او سخت برخلیک سره مخ کېږي.